بله ثابته مشره د عمرانیانو کا سالون نیم ساعت وخت لرو. سمه ده انشاءالله ور وبرسېږم. تاسې هم د اوس حرکت وکړئ. سمه ده راځئ چې حرکت وکړو. هله زر کوئ بیړه وکړئ. زوی جانه ډېر پام کوه. سمه ده زوی جانه اوس کور ته ځو. بیا به دې درس ووایې. زویه زویه څه وشول؟ څوک خو به ژوبل نه وي. امبولانس ته زنګ ووهئ. امبولانس ته زنګ ووهئ. بیړه وکئ بیړه وکئ. زر امبولانس ته زنګ ووهئ. فکر کوم حالت یې ډېر خراب دی. همدا اوس یې باید له موټره راوباسو. یو څوک د امبولانس سره راوغواړي وروره. حالت یې ډېر خراب دی. خو دا سړي څه شوي او څوک د امبولانس سره راوغواړي. زر کوئ که نه. دا خیري چیرته ده؟ اوس به راشي. ولې دومره اندېښمن یې؟ لږ ارامه اوسه. سمه ده سمه ده. خیري قدرمنو حاضرینو، تاسو ټول ته د کیف ګوندوزال په ملکه سوایلونو کامرا سمته ښه راغلاست وایم. د ځوانانو یو بل لیدلی دي، یو بل سره مینه کړې او پرېکړه کړې چې یو بل سره واده وکړي. خپله دا پرېکړه زموږ ادارې ته وړاندې کړه او ستاسې په وړاندې به یو بل سره د تلپاتې عمر ژمنه یو ځل بیا تکرار کړي. دا سړی څوک دی؟ ولې خبرې کوې؟ غلی شه. د واده موضوع ډېره جدي مسله ده. انسانان په ناروغي او روغتیا کې، شتمني او غریبي کې باید تل یو بل سره نښتې وي تر څو دا اړیکه ټینګه وساتل شي. اوس نو ستاسې په اجازه د دې ځوانانو د نکاح مراسم پیلوم. ناوخته شوه. پام کوه کنه وروره. ته څه وایې ها؟ صبر وکړه وروره. وبخه ګریوان مې خوشې کنو. دا نو څوک دی؟ وسله خو یې د پولیسو وسلې په څېر نه وه. دا څنګه وسله وه؟ خدایه توبه، دلته څه خبره روانه ده. اغلې ملکې سوایلو، پرته له دې چې کوم فشار در باندې وي، په خپله ازاده غوښتنه کیف ګوندوزال د خپل خاوند په توګه منې؟ دا خلک څوک دي؟ دلته څه خبره ده؟ فکر کوم ناولک څه ناز کوي. اغلې ملکې سوایلو، کیف ګوندوزال د خپل خاوند په توګه منې؟ هو منم یې. مبارک دی وي. مبارک دی وي. ښاغلی کیف ګوندوزال په
اوس به همدا پوښتنه له تاسې هم وپوښتم اغلې ملکه څه ویلو د خپلې مېرمنه په توګه منې ښاغلی عاکفه ښاغلی عاکفه ښاغلی عاکفه زما پوښتنه مو واورېده مهرباني وکړه ښاغلی عاکفه ستاسو ځواب ته پته مه دا هلک ولې ځواب نه ورکوي ځواب ورکړه که نه ښاغلی عاکفه نه پوهېږم چې دا ولې ځواب نه ورکوي عاقف جانه په دې هلک څه شوي ځواب ورکړه که نه هیله کوم الله الله د هلک باندې څه شوي زه هم نه پوهېږم وګوره زه به د ناکامېز نه لاړ شم هله نو ملګریه د دوی په لوبه کې مو دوکه کېږم ښاغلی عاکفه ځواب راکوې که نه بخښنه غواړم هو هو منم یې چیرته ځې وروره دا نه نظم وروره لرې شه ته څوک یې څه کاره یې لیبانه یې څه بالا یې لرې شه خیرت دی وروره څه ستونزه ده ورونو وګورئ زه باید دننه لاړ شم اجازه راکئ زما ملګري ټول دلته دي اجازه راکئ دا سړی ژوندی دی عاکفه ژوندی دی یو امبولانس ته زنګ ووهئ امبولانس راوغواړئ زما د زوی ژوند په کرار په کرار زویا زما د زوی ژوند ګواښ سره مخ دی کاکا آرامه اوسه ټپي شوی ما ته یو موټر پیدا سمه ده آرامه اوسه راځه راځه آرامه اوسه آرامه دلته اوسه کښېنه. په کرار کښېنه په کرار اوس دې روغتون ته بیایو کاکا ډاډه یې چې نه غواړې روغتون ته لاړ روغتون شې اوس پرېږده زما د زوی ژوند ګواښ سره مخ دی ته ښه نه یې کاکا ټپي عمرانیانه کا سالون ته لاړ شه بیړه وکړه کوم صلاحیت چې د عدلیې وزیر لخوا ماته راکړل شوی زه هم د شاهدانو په وړاندې تاسې مېرمن او خاوند اعلانوم پخای کې کاږه پخا آفرین هو د واده د اسناد غلې ملکې ته ورکوم چې ښه ځای کې بساتي مبارک دی مبارک دی وي هیله کوم وروره زما خبره واوره د زوم ژوند ګواښ سره مخ دی وروره قسم کوم دننه وسله وال کس دی ما ته وګوره په موږ ملنډې وهې وروره هغه دننه دی دننه دی ولا په خپلو سترګو مې ولیده وراده ووایه وروره ته له ده سره اوسه سمه ده وروره هله وروره زر کوه
زما ښکلې لورې ای خوشحاله ژوند ولرې. مننه کوم. مننه نیازي. بخښنه غواړم ښاغلیه. مبارک اوس یې وخت نه ژوندی اوسئ. ژوندی اوسئ ملګري. مبارک دی وي زموږ سیوری دی په تا هم آمین. ښاغلیه د باندې یو سړی دی وایي ما یو وسله وال کسوري دی چې دننه راغی. کوم لو دا به وي غواړي له موږ نه بخښې شي واخلي له دې ځایه یې ورک کړي. ډېره په ښایسته سترګو ښکاري. ښاغلیه. ماشاءالله. ښایسته شوې. مننه کوم. ډېره ښکلې شوې. مبارک. ماشاءالله. مننه کوم. ماشاءالله. ډېره مننه. خدای دې دوی له بد نظره وساتي. آمین. ملګریا والده څخه پای واده کې کې جنازه کې یو ځای سره زړه شي ان شاء الله. ډېره مننه کوم ژوندی اوسئ. بیړه وکړه زر کوه موټر تیز کا. کاکا نور یې څومره تیز کم همدای آخري سرعت دی. موبایل دې ماته راکړه. موبایل راکړه. واخله کاکا. بله ثابته چیرته یې؟ سمه ده زه هم د نکاس هالون ته ځم هلته به سره ګورو. له دې ځایه ورک شه. ورور جانه زه نشم تللی. ورک شه. داسې مه کوئ. وایم هغه سړی دننه دی. خبره نه پوهېږي. دننه یې وسله ورک وال شه. کس دی. ولې زما خبره نه منئ؟ درته وایم ورک شه. خوشې کوئ. خوشې له مې دې ځایه کوئ. وځه. تاسې ته وایم خوشې مې کوئ. لرې شئ مخې نه مې لرې شئ. څه خبره ده؟ لرې شئ. لرې شئ. وسله ورسره ده. تاسو لرې شئ. د بینو ماتالانو په امر ستا واده په وینو لاړه. عاقبه. لرې شئ. لرې شئ. تاسو ته وایم چې مخې نه مې لرې شئ. ملګریا نظر کوه براسته وکړه. لرې شئ. لرې شئ. ودرېږه. وروره په تېروتنې سره مې زوم وویشته. بیکاره کس باندې دې لعنت وي. څه وکړم نو د هغې مخې ته یې ځان وغورځوه. ومې لیده ګرانه ومې لیده. راځه چې ځو. ودرېږه پولیسیا. مړ شوی دی. د دې کارونو قانون هم دا دی. راځه چې هغه کس پیدا کړو. وروره دلته خو ډېره ګډوډي جوړه شوې. هغه کس سره وسله هم شته. ناوخته مو کړه. خیر چیرته دې لاړ؟ خواته وتښتېده. وروره مشر زنګ وهلی. رایټ.
سمه ده مشره یو کار وکړئ هیله کوم زر کوئ عاقفه سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم کرمیسه سمه ده خو دې هیله کوم یو کار وکړئ ولې نه رارسېږي امبولانس لاره کې اوس به راورسېږي عاقفه وروره ته نو ورګوره هیله کوم سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم زارۍ درته کوم سترګې دې خلاصې کړه عاقف ډاکټر صاحب ته نشه مړ کېدلی وینئ ځای کېږي تاسې نه وینئ رانه یوه ټوټه راکړه عاقفه ډاکټر راوغواړئ هیله کوم مرسته وکړئ عاقف مړ کېږي مرسته وکړئ هغه بې شرف چې ډاز وکړه ما ولیده ما غوښتل عاقف ته ووایم خو پرې نه ښودم یعنې څنګه چا چې ډز وکړه هغه دې ولیده هو وتښتېده خو نجیب امر ورپسې دی عاقفه مه مړ کېږه هیله کوم مه مړ کېږه مړ کېږي هندې خورې یو کار وکړه هیله کوم دا امبولانس ولې نه راځي سر کوئ زنګ ورته ووهئ عاقفه په هوښ راشه هیله کوم وروره مشر راغی مشره ثابته همدا اوس باید دننه وشو مشره په فکر کوم ناوخته را ورسېدو حالت ګډوډ دی عاقف په هغه څه شوي نه پوهېږم مشره مشره ته ټپي شوی یې ستونزه خو به نه سمه لري ده زه باید خپل زوی ووینم عاقفه وروره دا امبولانس نه راځي موږ باید خپله روغتون ته ورسوو نه کېږي باید په تمه شو ډېره وینه ترې بهېږي ته یې نه وینې عاقفه لاړ شه موټر راوله سمه ده بیړه وکړه هله زر کوه نو هله بیړه وکړه هله خدای ته مرسته وکړي ټپي له ځای نه مو خوځوئ تاسې څه کوئ نه یې وینې خورې مړ کېږي دلته یې مرګ ته همداسې په تمه شو هله پورته یې که چې موټر ته یې ویځو لاس دې لرې کړه ته لاس وهنه مه کوه مونږ یې بیایو هله هکنه راځه لاره خوشي کوي پښې نه یې ونیسه چمتو یې په کراره پورته یې کوي په کراره ونیسه په کراره پام کوئ ونیسه په کراره هله په کراره هیله کوم په کراره پام کوئ په کراره مخې ته ګورئ پام کوئ عاقفه هیله کوم زر کوئ لاره خوشي کوي لاره خوشي کوي په کراره پام کوئ وزغمه اسمها وزغمه عاقفه زویا زوی مې ټپي شوی ثابته هغه یې ویشتلی حسنه وروره په کراره زویا خوشی بکن ما خوشی کن مشره تاسې ښه یئ په وخت راونه رسېدم زما زوی به مړ شي ثابت ده زما زوی به مړ شي زر حرکت وکړه سمه ده وروره مشره حرکت وکړه زر کوه دا حرکت کوم مشره وصله دې وغورځوه کنې په سر دې بله مړ شه بې شرفه مړ شوی دوزخي ځای شه موټر را ورسېد په کراره یې پورته کوئ په کراره پام کوئ پام کوه هیله کوم ډېر پام کوئ پام کوئ چې وینه یې ونه بهېږي سمه ده
په کراره سرکبه خیری ورځئ حرکت وکړه ملګری مې چیرته دی سمه وکړه چیرته دی روغتون ته یې بیوړ حالات یې څنګه نه وو پوهېږم نیازي د پیښې ځای ته هیڅوک نږدې مه پرېږده هر ځای باید ښه په ځیر ولټوې سمه ده امیر صاحب ممدوحه ته همدلته پاتې شه وګوره چې امنیتي کمرو کې څه دي. سمه ده امر صاحب د دې کار تر شا چې د هر چا لاس به مونږ پیدا کړو بیړه وکړئ هیله کوم نور هم موټر تیز سمه ده کړه خوره سمه ده رسیږو اندېښنه مه کوه مدیر صاحب باندې هیڅ هم نه کېږي سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم ما سره خبرې وکړه هیله کوم په هوښیار شه هله نو موټر تیز که سرعت ونیسه هیله کوم عاقفه سترګې دې خلاصې کړه هیله کوم عاقفه څنګه دی مالکې څومره لاره پاتې ده بیړه وکړه لږه لاره پاتې لږ وروسته به روغتون ته ورسېږو اندېښنه مه کوئ هیله کوم زاری درته کوم دا زر روغتون ته ورسوه هیله کوم عاقفه زما غږ اورې هله نو سترګې دې خلاصې کړه عاقفه هیله کوم سترګې دې خلاصې کړه. خیري موټر تیز کړه عاقف مړ کېږي ثابت اوروره په مشر څه شوي نه پوهېږم ټپي شوی دا د موټر چلاوه روغتون ته ځو وروره نه قرارګاه ته ځو سمه ده ما ته غوږ ونیسئ مشر هلته درولم ټپي دی همدا اوس هغه ځای چمتو کړئ ډاکټر ته هم خبر ورکړئ ته سوای ها دا کار به چا کړی وي آرام اوسه نجیب امیر څنګه آرامه اوسم څنګه امر څنګه صاحب چې ستا ملګری دی زما هم دی امر صاحب آرام داسې ده اوسه ودرېدل چې هغه دې څه حالت ته ورسوه وایي ملګری مې دی زموږ زړه هم ورخیسته سپیان دې واخله او له دې ځایه ورک شه ته نه پوهېږې چې څه وایې د دې کار حساب در سره کوم عجیبه. پوه شوې د دې کار حساب در سره کوم په یاد یې ولره حقانه مهرباني ته وکړه دوی کور ته ورسوه په سترګو امیر صاحب امر صاحب تاسو روغتون ته ځئ هو موږ به خبره مو پرېږدو سمه ده زه زنګ درته واخلم خدای دې ورسره مرسته وکړي راځئ ماشومانو مهرباني وکړه ښاغلو مرسته وکړئ خیر دی لږ نور هم بس مرسته وکړئ. وکړئ پام کوئ څه شوي کمر مې لګېدلی عاقفه پام کوئ پام کوئ په کراره کلکې ونیسئ پام کوئ عاقفه وزغمه په داسې نه کېږي مرسته وکړئ لومړی مداخله شوې ده نه ډاکټر صاحب کمر مې لګېدلی دی ډېره وینه یې بهېدلې همدا اوس یې عملیات خونې ته یوسئ سمه ده ډاکټر صاحب هیله کوم هغه وژغورئ هیله کوم اندېښنه مه کوئ موږ ټوله هڅه کوو عاقفه ملکې هیله کوم آرامه اوسه زما لپاره خپل ځان قربان کړه ځان یې د مرمۍ مخې ته وغورځوه رانه ژغورل کېږي ملکې ژغورل کېږي یعنې څه چې مار دیوان تښتېدلی کم عقلانو د دومره کسان نه څنګه تښتېدی شي ټول کم عقلان یې تاسو سره به دې کار حسابي کوم اوس دا ورک شه نه غواړم تا ووینم څه شوي ښاغلیه ستا د بېکاره کسانو له امله هغه مار دیوان تښتېدلی دی مارتیوان تښتېدلی څنګه کېدای شي ولې له مانه پوښتنه کوې خپلو کسانو ته دې ووایه ښاغلیه واده کې هم یوه ستونزه پیدا شوه څنګه ستونزه
عاکف د ملکې ژغورلو لپاره خپل ځان قربان کا. دا ته څه وایې ها؟ یعنې هغه مړ شو؟ نه ټپي دی، حالت یې تر اوسه ښکاره نه دی. زمونږ هېڅ کار هم سم مخته نه ځي. اوس به څه کوو پیکاسا؟ ښاغلیه ستونزه نشته. که عاکف مړ شو مارتیوان به پیدا کړو او موږ به یې ووژنو. که مړ نه شي نو زموږ پلان به هم د پخوا په څېر دوام وکړي. ښاغلیه ته دومره اسانه او کوچنی کار نشي حلولی. بیا غواړې چې دا دولت په خپله اولکه کې ونیسې؟ هر څه چې کوې هم دا اوس یې وکړه. رانا کوم خبر شته؟ تر اوسه هم عملیات خونه کې دی. ډاکټر څه وویل؟ تر اوسه یې څه نه دي ویلي. نرسې عاکف څنګه دی؟ ژغورل کېږي که نه؟ اندېښنه مه کوئ، ډاکټران خپله هڅه کوي. هیله کوم هغه وژغورئ، د مړه کېدو حق نه لري. خپل ځان یې زما لپاره قربان که. ستاسو لپاره خواشینی یم، اجازه راکئ. خدایا ته د عاکف سره مرسته وکړه، مرسته وکړه چې مړ نه شي. حالت یې څنګه دی ډاکټره؟ سر یې ضربه لیدلې، داخلي خونریزي نه لري، حالت یې ښه دی. د ډار خبره نشته، اندېښنه مه کوئ. مشره تاسې زما غږ اورئ؟ عاکف زویا ثابته هغه څنګه دی؟ روغتون کې دی. هلته زموږ یو کس شته، همدا چې له عملیات نه راووځي موږ ته خبر راکوي. زنګ ووهه، ځان پوه کړه چې څنګه دی. زر کوه. کماله زه یم ثابت. عاکف څنګه دی؟ اوس هم عملیات خونه کې دی. لږ مخکې یوه نرسه راووتله، څه یې ونه ویل. فکر کوم حالت یې اوس هم خراب دی. په کوم روغتون کې یې؟ د عمراني دولتي روغتون کې. سمه ده، ته هم هلته اوسه. امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. مشره څه وایي؟ اوس هم عملیات خونه کې دی، خو نرسې ښې خبرې کړي. رښتیا ووایه ثابته، هغه ښه دی که نه؟ انشاءالله ښه کېږي مشره. خدایا نوی مې هغه پیدا که نه غواړم چې له لاسه یې ورکړم. هیله کوم ماته دا درد مه راښیه. چمتو یم د هغه لپاره خپل ځان قربان کړم. د هغه په ځای زما ژوند واخله خدایا. مشره په تاسې دواړو به څه نه کېږي، انشاءالله یو بل ته به ورسېږئ. لږ نور هم صبر وکړئ. خدای پوهیږي چې ماردیوان به اوس په کومه سمڅه کې پټ شوی وي. د عاکف په وسیله هغه ته ځان رسولی شو. هر څنګه چې وي هغه ته به ځان نږدې کړي. که عاکف ژوندی پاتې نه شي تا سره به ګورم. ښاغلی کامیني ښاغلی راویلېږه. مهرباني وکړئ ښاغلی، تاسو ته په تمه دی. زړه مې نری نری خوږیږي، زړه مې نری نری خوږیږي، زړه مې نری نری خوږیږي. دا مین ولې بیلیږي، دا مین ولې بیلیږي. علامه زه ملامت نه یم، منم د زړه 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 ملامت نه یم. ها ته لیونی شوی که څنګه؟ موږ په څه حالت کې یو او ته برعکس څومره خوشحاله یې؟ موږ ته یې ووایه چې خوشحاله شو. څنګه به نه یم خوشحاله، څنګه به نه یم خوشحاله ښاغلیه. ازمیر خو مې ولیده، یو خبر مې خپور کړ، یو ولایت د جګړې په سیمه بدل شو. اوس هم په دې پلمه چې د زندان کوټې کوچینۍ دي ګډوډي یې جوړه کړې ده. ماشومان او ځوانان مو راوپارول. امنیتي ځواکونه به د هغوی په وسیله په تیږو ووهو ښاغلو. د دې کار دوام هم غواړو. البته چې دوام کوي ښاغلیه، دوام کوي. کوم حقونه چې دولت عامو خلکو ته ورکوي د هغوی مخه یوازې په داسې کارونو سره نیولی شو. هو کوم دیموکراتیک حقونه چې ملتور ته اړتیا لري باید په هیڅ ډول ورته ونه رسیږي، نه په تلویزیون کې نه بیان ازادۍ کې
نه نوې پیژن پاڼې کې نه ملت نه عام عدالت او نه هم د باور او عقیدې ازادي د دیموکراتیک حقونو موضوع 4-5 کسانو پورې وتړئ چې هغه له غره نه راکته شوي وي. د خلکو فکر ته باید ازادي را نه شي بلکې د خلکو فکر ته باید هغه کسان راشي چې له غره نه راکته شوي او اوس یې دولت په لاس کې نیولی دی. هو ښاغلو د ځینو کسانو کم عقلي زموږ ډوډۍ لا غوړه کړې. دا ګډوډي باید دومره ډېره کړو چې له کنټرول نه ووځي. لږ څه به د کردانو ملت پالو غوږ کې خبرې وکړو او لږ څه به زموږ خپلو ملت پالو غوږ کې، یعنې دا چې ما لاین ته اور ورکړی ورو ورو به بم ته ورنږدې شي. ما خو تر اوسه د چاودنې غږ نه دی اورېدلی. ښاغلیه زه تاسې نه هیله لرم چې د ورځو کې له کور نه ونه وځئ. دا چاودنه به لږ څه ډېره زوروره وي. هر پلان او خپرونه چې لرې لومړی یې موږ ته ووایه. ګام په ګام باید موږ خبر کړې. دا د کردانو موضوع زموږ لپاره یو لوی فرصت دی. په سترګو ښاغلیه په سترګو زه خپل چمتووالی نیسم. ډاډه اوسئ ښاغلیه چې له یو بشپړ پلان سره به ستاسې مخې ته راشم. ډیر زر باید دا کار تر سره کړي. اوس نو تللی شي. بې محبته خو سړی لیونی کېږي، دا مین ولې بیلیږي. زه به هم ستاسو په اجازه لاړ شم، دفتر کې کار لرم. فکر کوم حالات ډیر خراب دی. وګورئ تر اوسه یې څه نه دي ویلي. انشاءالله له پخواني حالت نه به ښه شي. هر څه زما له امله بشپړ. ځان مه ملامتوه. اوس خو دا کار شوی. یو ځل فکر وکړه چې عاقب تا سره څومره مینه لري. که ته د هغه په ځای وای د هغه لپاره دې داسې کار نه کوو ملکې. تاسو کوم څه پیدا کړل نجیبه؟ چا دا کار کړی؟ هغه کس خو کوم څه وویل، د کوم چا نوم یې خو واخیسته؟ هغه کسان څوک دي؟ نه پوهېږم ښځې، خو آخر به یې پیدا کړو. زه بیرته راځم. تا څه پیدا کړل او که نه؟ نجیب امیر زنګ وهلی. ځواب ورکړه. مهرباني وکړه نجیب وروره. کېدای شي ته هم خبر شوی اوسې. خبر شو. ډېر خواشیني یو. عاقب ته د شفا وي. قاتل وویل چې دا کار د بېنومه اتلانو په امر کوه. دا خبره مو هم اورېدلې؟ مشره چا عاقب ویشتلی، زموږ نوم یې اخیستی. ما اټکل کړی وه. ما ته غوږ شه ثابته. پوهېږم چې د دې کار تر شا ستاسې لاس نشته، خو زما د خولې خوند خراب شوی خبر اوسې. او کله چې مې د خولې خوند خراب شي د نورو خولې خوند هم خرابوم. دا خبره ښه په یاد ولره. موږ څه نه دي کړي. اوس هم په ما باور نه لرې؟ ملګری مې د سترګو په وړاندې له لاسه ورکوم. ډېر مې زړه تنګ دی چې په چا یې تش کړم. که په څه پوهېږې راته ویې وایه، که نه نو تاسې سره به مې حسابي وکړم. باید تا سره وګورم نجیب امیره. ځینې خبرې درته لرم. مهمې خبرې دي. په ځینې رښتیاو باندې باید پوه شې. وګوره د ځینو رښتیاو نه زما زړه تور دی ثابته. د هر څه په لټه کې چې یای له دې پټو کارونو نور لاس واخلئ، ځکه چې پای به یې ستاسې په خیر نه وي. بله نجیب امیره. موبایل یې بند که. مشره ته څه کوې؟ روغتون ته ځم، غواړم زوی مې ووینم. هڅه ونه کړې چې زما مخه ونیسي. مشره یوه شېبه لږ صبر وکړئ. څه خبره ده ثابته؟ زه په دې حد کې نه یم چې تاسو ته مشوره درکړم، خو یو ځل زما خبره واورئ. هغه ځای ډېر ګواښونکی دی. پیسا ګور پوهېږي چې تاسې غواړئ عاقب ته ځان ورسوئ. داسې به هم خپل ځان او هم به عاقب ګواښ سره مخ کوئ. دلته کښېنم او د خپل زوی مرګ ته په تمه شم ثابته. هغه نه مړ کېږي. په ما باور وکړئ. هغه قوي هلک دی. مشره بیا نو ټول هلته یو ځای ځو. تاسې یوازې نشو پرېښودلی. لا اوله تر ازله به یو ځای یو. لږ څه په تمه کېږو چې له عملیات نه راووځي. خپل تدبیر به ونیسو. بیا در سره ژمنه کوم عاقب سره به ووینې. تر اوسه هم نه ده راوتلی؟ ډاکټرانو څه وویل؟ ویې ویل په تمه شو، په تمه شو. تاسو پیدا کړل؟ چا چې قاتل وواژه
هغه اورالومیږي اټکل وکړه چې له چا سره اړیکه لري پیکا سره یو ځل دواړو یو ځای یو کار کړی و دواړه شریکان تېر شوي ښه ده انشاءالله تقدیر به یې هم شریک وي یو ځل کې وژغورل شي دا ځل به د پیکاس دوسیه ډېره درنه وي د پیکاس دوسیه به جوړه کړو خو د دې بې شرمۍ دوسیه به څنګه شي د مار سرخو هم دا ده شرمېږي نه بیا ژاړي مامدوها صبر وکړه اوس خوشحاله یې که نه مامدوها لږ پاتې و چې ملګری مې مړ شي د چا لپاره ستا لپاره اوس خوشحاله یې خوشحاله یې خبره ده ته څه وایې ممدوحه راموسه دې که د ملک هېڅوک نه ده زویه کله دې ځای ژوندی راونوځي بیا وګوره چې در سره څه کوم مامدوها چټیات مه وایه ممدوحه که ستا ملګری دی د دې خاوند هم دی ملک یې څه ګناه کړې ها دې خو نه دی ویشتلی ښه به وي چې ترې پوښتنه وکړې ارامه اوسه رانا ته له ده سره د باندې لاړه شه ورځه چې ځو اندېښنه مه کوه هله مخکې شه له ډېرې غوسې نه پوهېږي چې څه وایي ډاکټر صاحب دا د هغه مریض راپور دی چې 3 ورځې کېږي دلته بستر دی دا ته څه کوې ممدوحه یوه ورځ مو هم هغه نجلۍ ارامه نه ده پرېښې الله الله ته ووایه چې هیله کوم دلته غلمغل مه کوئ بخښنه غواړم مونږ ټول هلته وو پیښه مو ولیده عاقب خپله مرمۍ مخې ته ځان وغورځوه د هغې ښځې لپاره چې ډېره مینه ورسره لري پوه شوې وګوره ته په ځینو خبرو نه پوهېږې هغه څه دي زه په څه نه پوهېږم په هر حال پرېږدی نه داسې خو نه کېږي هره خبره چې وي وایه د هغې جلۍ زړه ماتوې بیا وایې پرېږدی باید راته ویې وایي هغه ملکه نومې جلۍ چې ده ممدوحه مهرباني وکړئ امر صاحب ما ویل چې ځان ارامه کړئ نه دا چې شخړه وکړئ ممدوح غواړي ماته څه ووایي امر صاحب په تمه یم ممدوح تا ته یې سم نه وایي رانه همداسې نه ده څه خبره ده امر صاحب تاسې موږ نه څه پټوئ د ممدوح اعصاب لږ خراب شوي دي نه پوهېږي چې څه وایي ستاسې په خبره مې هېڅ باور رانغی ارامه اوسه ملکې جانه نور نو مه ژاړه موږ ټول خفه یو اسانه نه ده ممدوحه واقف د څو کلونو ملګري دي غوسه یې په تا سړه کړه ممدو چې هر څه ووایي حق لري هېڅ چا همدا کیف په څېر ما سره مینه نه ده کړې او زه هغه له لاسه ورکوم دا هر څه زما له امله وشول حالات څنګه دی ټاپې هغومره ژور نه و ښاغلیه مرمۍ مو وویستله نن شپه دې ارام وکړي سبا به یې رخصت کړو اندېښنه مه کوئ له پخواني حالت نه اوس ډېر ښه دی شکر دی ډېر شکر دی وژغورل شو زما زمریه پتا خو مرمۍ هم اغېزه نه کوي زر ځلې د شکر بیا مړ صاحب وګوره شکر دی وژغورل شو ډېره به ډاره شوم خورې که په هغه څه شوي وای خو څه پې ونه شول نور نه په دې اړه فکر مه کوه هیله کوم اجازه راکئ عاکفه زما لپاره دې ځان قربان که زه څومره کم عقله وم ستا مینه مې هېڅ کله ونه شوه لیدلی ستا دا رښتینې مینه مې څنګه ونه لیدله هیله کوم ما وبخه مېرمنې ناروغ چې په هوښ راغی بیا ورسره خبرې وکئ هیله کوم یوه شېبه هیله کوم یوه شېبه اجازه راکئ مالکې پرېږده چې دوی خپل کار وکړي ورځئ مالکې همدا اوس دا کار حل کوي ورځه سمه ده ثابته وروره له روغتون نه کمال زنګ وهلی خدایا څه کېږي د خیر خبر دی ووایه کماله هو هو ښه ډېر شکر دی
څه شوي؟ ښه خبر دی AKF له مرګ نه وژغورل شو مشره. خدایا له تا نه ډېر شکر کوم. ډېر شکر چې وژغورل شو خو چا چې هغه دې حالت ته رسولی ځان نشي ژغورلی. زما د زړه خبره دې وکړه. راځه چې اوس لاړ شو. ممدوحه چیرته ځې؟ کار لرو. څه مو پیدا کړل که نه؟ د دې کار شانه پرېږدم خبر اوسئ. البته چې ما یې پرېږده. هېڅوک یې باید شا پرېنږدي. موږ باید اوس لاړ شو. مهرباني. تاسې ښه یې؟ خو شکر دی. عامر صاحب نیازي ټوله ډله راټوله کړه. د پیکاس په دفتر کې به سره وګورو. د پیکاس دفتر کې؟ هو پیکاس نیسو. همدا اوس حرکت وکړ. سمه ده عامر صاحب. چمتو شئ عملیاتو ته ځو. آخر هم هغه پیکاس نیسو عامر صاحب. خدایا هغه نورو ته قفسونه جوړوي خو اوس به خپله قفس ته دننه شي. وبه ګورو چې موږ خپلې مخې ته وویني څه به وکړي او یحیی ته به هم خبر ورکړو. زر کوئ هلکانو بیړه وکړئ. زر کوئ. موږ چیرته ځو؟ د پیکاس دفتر ته. هلته به سره وګورو. سمه ده. عامر صاحب موږ چمتو یو حرکت کوو. راځه. چیرته ځې؟ خواړه مې راوړي. سمه ده ورځه. دا مې تاسو ته راوړل. نیغ وړو. تو په کومه سترګو اوس هم دلته راځې خیري؟ اوف تاسو خو په ښېګڼه هم نه پوهېږئ. ما ته وګوره. زه به در سره وګورم. له دې ځایه ورک شه. ماڼۍ والا تیاره دی د سقوط په حالت کې ده. پیکاسه ښه فکر وکړه. وبخئ تاسې څه وویل؟ قسم کوم چې ولم دی. مهرباني وکړه وروره ګرم چای وڅښه. ژوندی اوسې مننه.